السلام علیکم امنیات محبت چینل کې ستاسو هر کله دی نن ما تاسو د بار یو بل تعویز راوړو یو بل نقش می راوړو داسې نقش می راوړلو چې دا د تور جادو نه سخت او د سیفلی تعویز نه زر اثر کوي کچېری دا تعویز تاسو ولیکلو چې چا سره تاسو مینا کوي نو هغه به تاسو پسې لکه د لیونو په شانتي ګرځي تاسو دا تعویز ولیکئ او خپل محبوب یعنی خپل مینا حاصله کړئ د تاسو چې چا سره مینا لري هغه هر څوک وي تاسو د هر چا لپاره کولای شئ خو چې مینا جاهز وي اندازې د چا د تنګولو لپاره به دا تعویز نه کوئ او نه زما د اړخ تاسو ته اجازت ده بلکې تاسو چې کله جاهز مقصد لپاره کوئ نو دا تعویز به ان شاء الله تاسو کار کوي اول د دې تعویز لیکنو لپاره ولمبي یا او د سوکي او بیا ځان پوری خوشبو پوری کوي او بیا سالور وړو صورتونه او آیت الکرسی په ځان باندې چوف کوي بیا به پان یوا پتر واخلي یعنی د پان ولا یوا پانی پر واخلي او په اهي باندې بو دا عدد ولیکي یعنی ما دا 1 2 3 4 ورکړی تاسو به دا نه لیکي بلکې تاسو ته د ما سور کلر او شین کلر سره چې کوم عدد لیکل شوی تاسو به دغه ولیکي نو د کم ځکه چې فلا بن فلا ده هغه ځکه په تاسو د محبوب نوم او که هلک وي نو بن بوکي او که جنۍ وي نو بنت بوکي بیا به دغه د مور نوم ولیکي بیا به د 3 نمبر والا لکیره چې کومه تاسو دا پور کوي یعنی دا به ولیکي بیا سلورم نمبر ته چې کله تاسو راشي فلا بنت فلا لیکل شوی ده د ځکه به تاسو خپل نوم ولیکي کچېره تاسو جنۍ نو بنت به پریک دی اور بیا به دا فلا په ځای خپل مور نوم ولیکي او کچېری تاسو هلکی چا جنۍ د پاره کوي یا چا د پاره هم کوي نو تاسو به دا بن استعمالوي نو ان شاء الله چې تاسو دا تعویز ولیکي تاسو کار به وشي بیا به پانی چې کمی وي هغه بنورتا نه اندازې وي کېږي چې اوچ شي بیا به تاسو مها پانی وسوځوي او مهینه چې کما ایرا اوزي نو هغه به تاسو چرته په اوبو کې اور واچوي یعنی د تالاب غاړې ته به ور واچوي په تالاب اوبو کې نو ان شاء الله چې کله تاسو دا تعویز ولیکئ نو تاسو محبوب هم مخورسي تاسو سره رابطه کوي یعنی کله چا د وجنه سمصلحت رغلی وي یا د چا د وجنه سجدای رغلی وي یا چا غلط فهمي تاسو تر وړاندې راوړي نو چې کومه مصلحت هم وي دا تاسو چا د لپاره هم کولای شي چې تاسو مینا کوي دا الګ هم کولای شي او جنۍ هم کولای شي کچېری تاسو دا تعویز وکړو نو تاسو چې کوم خواهشات دي یعنی تاسو سغواړي نو ان شاء الله هغه تاسو حاصل کړئ او سستی اختیار نه کوي د دې تعویز کچېری تاسو غواړئ چې کار ته واخلئ نو دا تعویز تاسو اوري کوي ولیکئ فورن د دې تعویز د ورځ مقرر نه دی او کلر هم مقرر نه دی خو کچېری تاسو دا بلیک پین سره یعنی تور کلر سره ولیکئ یا سور کلر سره ولیکئ بیا به هم تاسو کار ان شاء الله کیږي او کچېری تاسو غواړئ چې تاسو ته د تعویز اجازه درکم نو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ نو زما د اړخ به تاسو ته روحاني اجازه ملاو شي او کله چا کار تر اوسه پورې نه وی شوی نو دا زما د واتس اپ نمبر دی ما سره کنټیکټ وکړئ ان شاء الله تاسو کار بو وشي زما چینل کې به تاسو د هرې مسلې حل ملاويږي یعنی د هرې مسلې مطابق به تاسو ته تعویز ملاويږي زما چینل چې کله سبسکرایب کړئ نو سره د غنټې نشان هم وایي چې کله زه ویډیو جوړوم نو چې تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي او تاسو دې پیدا اوچتوي او ویډیو سکیپ کوئ ما ولې چې تاسو ویډیو سکیپ کوئ نو تاسو په چال باندې نشي پوها او چې یو شرایط هم تاسو نور کې خطا شي یعنی تاسو نه هیر شي نو تعویز به اثر نه کوي په بل ویډیو کې به تاسو سره ملاويږم تر هغه پورې مو په لوی لاس سپارم الله حافظ